د هرې رود مرغاب دریایي حوزې عمومي ریاست نن د یوې خبري کنفرانس په ترڅ کې په هرات، فراه او بادغیس ولایتونو کې د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو څخه خبر ورکوي. د هرې رود مرغاب دریایي حوزې چارواکي وایي د دوی اداره د اوبو د کمښت د مخنیوي په خاطر په یادو ولایتونو کې د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو سربیره هرات ولایت کې د 20 کړۍ د اوبو څېړنیز څاګانو کیندنې پروژه هم په لاس کې لري. د هرې رود مرغاب د دریایي حوزو رئیس چې په وینا یې تر 2013 میلادي کال پورې به د اوبو د کمښت سره مخ سي او د دې لپاره چې د اوبو د کمښت څخه ډډه وکړای سي ګڼې بنسټیزې پروژې تر کار لاندې دي او یا هم طرحې په لاس کې لري. د هرې رود مرغاب د دریایي حوزو عمومي رئیس انجینر نجیب الله جویني وویل دوی پر هرات سربیره په فراه ولایت کې هم 15 رغنیزې پروژې په لاس کې لري او د یادو پروژو لګښت به د ځایي وګړو په همکارۍ د دې ادارې لخوا وکوله کیږي. پروژه گبیونی ما در فراه آنچه دستمزدی که ما 14 میلیون به مردم پول دادیم ضمن که مواد ما یعنی جال ما تهیه کرده بودیم در حدود 5 پروژه بوده در ولایت فراه که 14 میلیون افغانی مبلغ اونها بوده که تقریبا به ما این راپور اینجا هست که 100% تمام شده. د هرې رود مرغاب دریایي حوزې عمومي رئیس نجیب الله جویني همداراز وویل شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په هرات ولایت کې په هغو پروژو لګولې دي چې د هغو پروژو کار په جریان کې دی او یا هم ختم شوی دی او د 300 تر 500 میلیون افغانۍ د هغو پروژو لپاره دي چې وروسته له دې به کار پیلېږي. یعنی بیش از 1 میلیارد افغانی در حال اجرا و ختم است در ولایت هرات. در حدود 300 تا 500 میلیون افغانی هم پروژه‌ای است که نو ما تازه شروع خواهیم کرد. دا پروژه په داسې حال کې پیلېږي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په هرات او فراه ولایتونو کې ډېرې زیربنایي پروژې پیل سي ترڅو د اوبو د کمښت څخه مخنیوي وسي.